یو سړی دی سمه ده مچېرې بوتله او سپی پکې راوسته نو اوس په سپی ته څه کې یو په قهر اخته شي چېرې بیا هم خوپې به یې کولو نو کور هم پې ساته یو هغه بل مټه کور ته ووایه پلار خو یې سترګې پناه کړي دي د لوښو د انځور نه دی وینځه مه کنه د خدای نه وخته په خپل څه خو کارونه نه کوې هغه هغه د سپو سره لوبې کوي د سپو باچا چې پلار مې کراچۍ نه تللی دی که نه تاسو په ما باندې ښې لوبې وکړئ ښه خدای دې د چا پلاره مور هم څه نه کوي جبا ښځه لوښي وینځه بسې لکه ته به کښېنې ټوپونه به نه نه به چا پسې غف وي دا یې ما بېګانه خلق ته ویلولې دغه شانته ځانګړې کدهګلو ها داجي زه یې دا یم تاویږه دغه د بار کښېنن ورته دا یم تاسو خو به احساس کړی راشه ته به ما باندې څه کې ما دې سپي سره ګپ لګو عقل ورته ښیم ها وای ته به خبره ته به پرېږدي که نه داجي ته ماته دا ووایه څه چل دی کېنه دلته کښېنه ما دا تپوس سره کوم که نه تا چې چیلې بوتله او سپی دې راوسته مطلب دې څه ته په خپل ګډه داوال باندې نه پوهېږې زه ستا بېدلې کوم هغه څنګه هغه چې چېرې به کال کې یو بچی راوړي او سپی دې راته بچی راوړي لکه مخه شوه وای ته سړی که ته سړی وي نو داسې خبرې کوو د خدای ظالمه دی د خدای ظالمه پېښه عمر کم از کم چیرې خو پې کول که نه دا چې ته بچی راوړې چې پی کولی شي داجي سپی دې ناوړ دی او چېرې دې ناوړ دی ځناور دواړه ځناوران دي خو یو مردار دی یو حلال دی ښه بس وبېږم پی که نه مردکۍ بیا ولیم پی ګوګوشتو السلام علیکم اواز درکم نو په یو اواز راځه که نه ویزاران علم څه لیونیم کړم یا ظالمان لیونیم کړم داسې کار به وکړي سپی به بوځي چیلې به راوړي نه راځي ته به چیرې په کار کې دا خو دماغ خراب دي پی به دې کوي ګیره به کوي لکه وده به وکړي دا څه شی دې تا شو ولې زه به دا د سپی پیس کوم څه دا خو مردار دي ښه ولې ورځي ترې ورځي وایي ما چې ساده نه بازه دا بیا به کراچۍ کې هلته ګرځي چکرې وایي او ته دلته زموږ په ریسټ باندې ناست یې خو باچا به خود ناست یم دې کور که زما حصه ده هسې ستا حصه ده اوس به یې درته حصه درکړم دغلته توت خوارې شوله ته خو به کوس رانې ته کوم ځای مې اوسه ته پوهېږې زما خبره واورې په قهر اخته شه دې خوا راشه دا سړي بچی دی که داجي مه کوه ترې دی که نه خطرې او د تره زوی ده ښه ده صحیح ده مې زما خبره واورې داسې کار به وکړې چې موضوع ته به لاړ شي د ګوخر میګامات ته د ارشن په روډ باندې دی زما یو ملګری مسافر دی 50,000 روپۍ رالېږلي دي اورې هغه به ترې راوالي او دې کې به ټینګ غواړي او پټ یې په جیب کې دي اورې او لکه ته ورسره لاړ شې ما له زور نه دی صحیح ده بیا سره بوځه نو چې دې راسره لګې خو زه به یوازې تللی وم که نه سړي بچی شه سړي بچی شه په ما دې له کوټې نه ځلې زما سره پیسو به چا په جیب کې اچولې به بڼه کړی وی اوس په ما تېرېږي یا په قهر اخته شي چیلې بوتله سپی راوستل دا خو 50,000 روپۍ دي پټ لاړ شه ګول چاته وایه مه په لار کې شر پاسه ته ویم که نه چاته کار الو نه ګورو ځه که نه پاسه چې زه سره یم هېڅ بیا مه کوه زه سره یم ټولې دنیا ته به ټول کېدمه په تصویر کې ته ما ته وویل لږ زر لاړ شه او زه راغلی شه به زه ناست ته مخکې شه که نه ته مه ځېرې که نه وای لورغتي دي دواړه لورغتي چا ته به څه وی نه خال به هم پکې راکوي تا له به هم درکوي ښه صحیح ده دا ولې شانشي مالټه وخوړه نه خورم ولې یار لرې شه مړه ته خو په دې ځان هسې بدنام یې نور کله به دې څونه ښکلې تیکې به دې راباندې خورې انډې چای به دې راباندې په دې ځان بدنام یې لرې شه یګه مړه ما ورور یم دا سخت وخت شکر وباسه چې دا راته میلاو شوې بیا ما خو دله ښه چانسونه ول خو چې داسې مې وواچو مالټې مې نو دا اوس څه دي مړه د 500 روپو کینوان دې راغېستی او ما ته به یې وخوره چې څنګه پیسې راوالو چا ته به څه وی نه بسیس ته به په بغتۍ کې شي ښه زه به ورته ویم چا ته به وی ویم دا چې ګوند ته به ویم چې ته خو غونډ کلي خبر کړو ښه ما چا ته ویلي دي دا لګیا نه شو ولې ما په پلار باندې ماړه یو خو خدای کو چانسي دماغ د کار پرېښی ته ولې چې کمدنو دومره سترګې په دمه خلک په مخکې دي ته په وروسته راځه دا پرېږده اخوا وګوره لالکان پسې په لانجې شوي هله یاره راځه چې ورشو راځه ما پسې راځه
سره روبه درځي باندې کې خو ما سما یاره ما څنګه په هغه ملک خدای دې پتا ماشا ودرېګا دا ولې څه زما خبرې کوي سميره نو د خدای دې په تر خو ماشوم نو په واره دې ملک دا ونه وي همداسې کار شوی دی که نه زما ترې نه چا پیسې رالېږلي مو واخه نه خبره کوي مو خبرې باندې کې سميره ګوره څه کار دی کنه هغه ګوخر جنرال سټور ولا نه او هغه څه نور باندې اخره زما بلاد چا پیسې راځي ها هغه سره پرتی دي زه ته خدای ظالما شيخ ماخه دا چې ګور ول چاته مو وي نه زما خو زه خو ګورم دیوالي نه دي د خدای مسلمان هغه متل دې بولټوي وي نن سبا وي د دیوال مخکې خبره مکوه الوي نو بیا زه ته چاته سوې ما او دا لګېره پټول درواري پاس راغستې راځي چپلار شي جاخي مکو دا پیسې دي سونه 500 روپۍ دا چې په لوي کړه ما او که نه په خبره باندې به دغه خلو ما دماغ کوي دا ولاړ دارې دارې دا په خبره باندې نه پیږي دا څه کار وکړه کنه دا ماشوم له ته خو غټ سنده خدای نه وخت ماشوم دې ملک دا مالټي والا جاله ما دې کې باندې رونه کینه ولې دا مالټي وخره نو دې ما په میخ شي نو بیا ورشو ځان له خپل پیسې راوړ او که نه په خبره باندې پی دا باندې ډک بچا څنګه وو ته کې ګرو ته ځان راګيره وکړه ټکې دي دلته کینه باندې کینه مالټي وخره ما ښه ته ما غوسه سره ما گزاره کوي گزاره کې ما دې وګورم به دا صحیح ده ما په څو ځان سوا اوس چانس تا ګوره راځه دا ګوره دا خو ډېر ښه خلک خو ښه مالټې هم راکړې دنیا کې قسم خلک شته کنه خوشته او دوکه‌باز هم شته او ګڼ وړ خلک هم شته دي زه زر مالټې وګورو چې دا چې ګوله پیسې راوالو ښه پیسې به راوالو ډېرې خوږې مالټې دي ښه او که نه وای هغوی خو پته مو نه لګېده او که نه لکه د پیریانو په شان غیب شو یا چاته به مړي دی ته ټیم به اوسه او که نه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړه کیسه تاسو یې کنه جی یو ورځې دا صادق ګل جمهور دا او د زنګي ګل خسر ها ها د زنګي ګل په نوم 500 روپۍ راغلي دي او راغلي دي او زه ګاونډي ما ته ما سره لاړ شي دا کوم کار وکړو دا پر ډېر کار وکړو دې به چوړي خاوت مې نه جوړلې او ما یې در خپل لار شمه جوخر ما سناشتا خو نه دښنا سره دې مال به مراکي او ولې ټول هم د فرق هغه تاسو یو د جګل یو شي ځخه تر هغه کورواله خدای خو کوم ځکه ستاسو سره اوس نه سبا حالات ډیر زیات خراب دي دا شکر ودا ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صحیح بالکل دا 500 روپے ترول ما ورکوله دلې ورکما بس دې ورک الله دې بچو دغه نو ساته ډېر ډېر مننه چس کې ترول الله دې خوشاله کړي زلم خوشاله الله دې خوان یو کو بس ته تار ډېر نه دی کنه مرده کیا بڑا بری خړه راولي او شپې به کټ کې خړ را پرې دی څه مطلب دې نه دا په وخت کې پیسې به راوړې غواړي ها जी बस कर बुक काउंटर पर से पैसे वापस जमा सही السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه څنګه دې وای کړه سره زه دا ما کرا زمانه بلا په نومه پیسې راغلي کان تحصیل په نومه پوره 500 روپۍ بغیر کسی نقصان سے هغه خپل نه په کوته کې راوځي وای هغه یوړي او یو ګل د دینه مخ استا مور را ځان سره ګاونډي راوستو 500 روپۍ مولا ورکړي وای زما مور کنده هغه په زمانه کې مړه زه به ځان ګوګه تا ټینګي وځه کې نه چې زما مور مړه خو دې ته نشي راځي که څه کې مړه شوی وه غره کې نه ماته څه پدې کې چې ستا مور جام دی را کوم نه زه سم د مشمارې والا خوري چې په کورونو بغزه چې تاسو کرا سونه خزي رسونه سړي هغه خراب دي پیسې یوړې زه وخت به خراب وای خلاص کور دی نه هغه په دې چرته واده نه کړي ته دې څه پته یږي
بله مور نه کنه راځه نو ته کله یې د دې څه په دې ځکه تاسو کوو ګپلې کوله پیسې به راکړې وې غلی کینه شابه سیدوزه دا سټور د حد ته مده ګندګي مو جوړه شابه زه شابه لا یا تا چې زما پلار د بدرا یو څه کړو وځه ته ویني دا ټول شي به شي اوس ما ته ما زه به خپل پلار راوایم ماري د مور نه تاسو راځه 50 روپۍ ور پلان چې اوره ورته د ماخر یو لاک روپۍ را لګلي 50 درمه ولا خزله ورکړه او 50 درمه ورس بچونه ورکوم خدای هم ذلیل کنا کو راځه دلته ودرېږه دا پیسې نیمو شپ یم خدای دې په ښه خرخته کړه پیسې به مخکې نه وکړو څوک راباندې رانیسي راځه هله څو ټک نه راځي ویم ته دې ځای نه خپي وباسه تباشه پرخه به مو دوکاندار له ورکړو بل څه شو کنه ورا دا یې راځي سلام علیکم پریږدم به باندې مساله زما له پلار سره خبره وکړه جی زه هم سره کاکشري وعلیکم السلام دا ذکر ګوخر جان کنه زما په نوم تل 500 روپۍ راغلي بالکل لا ټیک شو ما مې دا زوی راولېږو تا ورته سیمې نو د مور راغلی و او ځان سره ګاونډي مرستو 50 روپۍ ما سره نو خو زما د کلي په قهر اخته شي زما ښځه خو په خوا مړه ده ښځه پکې د کوم ځای نه نه نو څه خیر مارې ما چې کورونه وظیفه وروړه خدای مو بخښلو یا به ښځه راکړې یا به د لور راکړې یا به ته راکړې هلته کومې خبرې کوې ما ته څه پته وه چې پته ته نه وه نو زما پیسې دې ورکولې څنګه کاډه ځای شته تصویر دې ولوکې نه زما خپلې پیسې ما د 500 روپۍ راکړه او ته داسې کار وکړه هغوی دوکان خلکو له خیراتي ورکړه هلکې زما څه کار نشته اما یې خپل پیسې راکړه 500 روپۍ دا خبره صحیح ده کنه دا خو ستا غږ دی. دا د چا دې پیسې ورکوه بس په دې خبره کې خلک ملامت راځي هم باید همته خو ځکه دوکاندار نه پکار دی چې ولې پیسې ورکوي دا کارت دې والي تصویر ور وباسي یا رنګ مې نه وکړي دا یو ګپ دی شرم دا تر دې چې مو ګټه شوی بس دا زماره پر سبق شو خلا بس راکړه پیسې راکوه دوش مې بالکل برابر دي 500 روپۍ 500 روپۍ دي ټیک دي ابه باندې کار مې کوه چې چا باندې پیسې راځي راغی څنګه کار راغلا یو رسمي ورکوه یا تعین کوه بس انسان دې بس یو ټیک ما سره شو کنه بس زه مهرباني شرموم ما به پر خیر کوه ها چې چا څوک دې پیسې راوړي اسی سړی دې رسوا شرمېدم تاوان مې مو کوي چې لږ سوچ خو مې کړی دوی خبره ټیک ده یا ما ګوره خدای ته وګورئ چې د بار مونږ د چا په نوم پیسې رالېږې نو هغه کس چې راشي نو هغه له په لاس کې هغه خپلې پیسې ورکړي بل کس ته یې مه ورکوي لکه زما پر سره بیا دغه معامله کېږي څوک خدای پاک چې ما ته یو 5000 پکې سیوا کا